د عامه روغتیا وزارت د افغانستان اسلامي امارت یو کلیدي وزارتونو څخه ده چې په ټوله کې هدف یې ولس ته د مناسبو لارو په وسیله د عادلانه مؤثرو او معیاري روغتیایي خدمات ورسول دي. د عامه روغتیا وزارت د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو په روغتیایي سکتور کې د پرمختګ په خاطر د نورو داخلو اداراتو سره په همغږي او منظم شکل خپلې چارې ترسره کوي. د عامه روغتیا وزارت اساسي لومړیتوبونه په هیواد کې د روغتیایي خدماتونو د کیفیت د لوړولو په موخه د افغانستان د روغتیایي سیستم د بدلون پروګرام پلي کول. یقینا دا هغه څه دي چې هر هیواد کوشش کوي چې سره کم کولای شي چې موږ دغه میډیکل یا هیلث سرویسز یا صحي خدمات موږ په معیاري ډول باندې ولې په دې باندې چې نړۍ ورځ تر بلې په دغو برنامو کې نوي ایجادات لري، نوي پروژې او پروګرامونه لري. نو امارت اسلامي هم کوشش او زیار په دې باندې وباسي چې خپل ولسونو ته هغه خدمات وړاندې کړي چې د دوی د تسلي او د تسکین سبب ګرځي. د روغتیایي مرکزونو او خدماتونو توازن. محترمینو، د روغتیایي مرکزونو او خدماتو توازن په مجموع کې موږ په افغانستان کې ټولو ته بهتره معلومه ده، ملت ته معلوم ده، او بالخصوص لرې پرتو سیمو ته دا خبره واضح ده چې موږ په اطرافي سیمو کې د ډیره وخت نه موږ هلته صحي خدمات ډیر زیات متاثره دي. هلته که موږ ابتدایي خدمات وګورو، که ثانوي وګورو، یقینا دا هغه نیمګړتیا ده چې موږ ته په میراث باندې د تیرو وختونو نه راپاتې ده، او امارت اسلامي نهایي کوشش کړی ده چې موږ خپل اول پوښښ هلته په ډیر عادلانه او په توازن ډول باندې د موږ په لرې پرتو سیمو کې یا په پیریفري کې هلته خلکو ته وړاندې کړو. د روغتیایي مرکزونو او د خدماتونو توازن شو. د روغتونونو اصلاحات، د تعلیمي او تخصصي پروګرامونو معیاري کول. روغتونونو اصلاحات یقینا د موږ ډیر ولسونو ته او بالخصوص مریض او د مریض په واسطه دغه بهتر اندازه لګیږي. کله چې دوی ځکه چې د افغانستان ولسونو خو داسې دي چې د خارج سره هم ټول بلد خلک دي، که د اطرافو دي که د ښاریاتو دي. کله چې دوی هلته د سیستم د شفاخانې ګوري او بیا په داخل کې سیستم ګوري، همدارنګه دغه تخصصي برنامې او پروګرامونه دا هغه شیان دي چې یقینا چې تر څو پورې دا معیاري نشي نو شاید موږ د ولس او د خلکو د تسلي او تسکین سبب نه ګرځي. الحمدلله موږ په دا تیر 2 کالو کې نهایي کوشش هم کړی ده چې موږ د شفاخانو هغه سټرکچر او هغه داخلي هر څه په داسې معیار باندې برابر کو چې هغه یقینا خلکو ته تسلي سبب وګرځي. همدارنګه تخصصي برنامې د موږ لپاره یو معیار ده. د ټولو ساري ناروغۍ د خپرېدو په اړوند باندې مبارزه، د پولیو وایرس مهار کول، په هیواد کې د عاجلو روغتیایي ستونزو سره مبارزه. ټولو هیوادوالو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان په ستراتیژیک لحاظ باندې یا جغرافي په لحاظ باندې داسې یو موقعیت لري چې دلته وخت نا وخته سیلابونه هم موجود دي، دلته زلزلې هم موجود دي، دلته بیا نورې پیښې یا په وینټرایزیشن کې یا د ژمي په محال باندې ځینې داسې مسایل دي چې هغو ته په وخت باندې رسېدګي. دا د وزارت صحت تعمیر د لومړیتوبونو څخه ده. ولې په دې باندې چې موږ ته تر هر څه د انسان ژوند مهم ده، چې د وزارت صحت تعمیر د موږ د ریپیډ ریسپانس ټیم یا د موږ ای پی آر یا د موږ ایمرجنسي یا عاجل ټیمونه که سیار نه ووسیږي، دوی برجسته نه ووسیږي، دوی مجهز نه ووسیږي، نو یقینا کیدای شي موږ ډیر تلفات ولرو. الحمدلله په 2 کالو کې امارت اسلامي په خپل نوبت باندې دا ثابته کړې ده چې چیرته هم یو ترافیکي پیښه وي، چیرته هم سیلابونه یا زلزلې یا دې ته ورته کوم بل داسې مسله پیښه کېږي، نو په هغه کې الحمدلله د موږ ټیمونه تر هر چا مخته ورته رسېدلي، او هغه فریضه چې موږ ته سپارل شوې ده چې خلکو ته نجات ورکول، تر شفاخانو پورې رسول او حالت د دوی تداوي دا د موږ په لومړیتوبونو کې ده. د اداري فساد پر وړاندې مبارزه، ملت او ذي دخلو اداراتو ته حساب ورکونه، د وړتیا په بنسټ استخدام، د دندو روښانه کول، د کارمندانو ظرفیت لوړونه او هڅونه. امارت اسلامي په خپل ذات کې او بیا په دوم قدم کې وزارت صحت عامه موږ نهایي کوشش کړی ده چې موږ قدري او مسلکي خلک، یعنی هغه پروفیشنل خلک چې دوی په خپل فیلډ کې مهارتونه ولري او دوی په خوا باندې هم تعلیمات ترلاسه کړي دي، په خارجو په داخل کې په هغه کې دوی ماستري ولري، په هغه کې دوی نور ښه تخصصونه ولري، هغوی ته نوبت ورکړی ده او کوشش مو کړی ده چې هغوی موږ په دې
ریاستونو کې ادارو کې په ماموریتونو کې په ټولو کې هغوی راولو تر څو د دوی د وړتیا نه او د دوی د علم نه د دې ملک او د ملت لپاره استفاده وکړو. د وزارت په کچه باندې مرکزي کارکوونکي 4009 کسان لرو، ولایتي کارکوونکي د موږ 14414 کسان دي، په مرکز کې د روغتونونو کارمندان 15112 کسان دي، NTA کارکوونکي چې د موږ 1500 کسان دي، د روغتیايي پروژو کارکوونکي د موږ تقریبا 8050 کسان دي. ټول مجموعي د موږ دا جوړیږي 11190 کسان چې دا د دولت سره په کار باندې بوخت دي. د دې نه علاوه موږ نور ورټیکل پروژې او په خصوصي سکتور کې مجموعي که موږ هغه تعداد شریکو هغه بیا په ډېر لوړ تعداد باندې هغه د لکونو په حساب باندې ده چې د هغو چارې او تنظیم او د هغو ټول رجسټریشن او لایسنسینګ او د هغوی کنټرول هغه هم د وزارت صحت عامې تر چتر لاندې دي. د وزارت صحت عامې ارګانوګرام فکر کوم په سکرین کې به ښکاریږي، نور هغه په تشریح ته ضرورت نه لري. د لنډ الفاظ باندې وی چې یو خارجي رتبه بس ده چې په دې کې خپل باندې وزیر یا مقام مافوق رتبه 3 بستونه موږ لرو چې په دې کې موږ سره معین صاحبان دي، او شپږ چې د لومړۍ رتبې عمومي رئیس صاحبان دي، او ونیوي دویم رتبه بستونه مرکز او ولایت کې موږ لرو. دې وخت کې په افغانستان کې موږ فیملی هیلث هاوسز یا FHH چې موږ ورته وایو دا تقریبا 1528 دانې دي. د ملت لپاره یو خوش خبري هم دا ده چې یو خو موږ د فیملی هیلث هاوسز هغه کوم انفراسترکچر ده هغه ته موږ اوس تغییر ورکړی ده. پخوا باندې به 3 یا 4 واړه اتاقونه وو چې په دې کې به په اطرافو کې خلکو ته خدمات وړاندې کېدلو، خو اوس هغه سټرکچر دومره ورته اډوانس کړی ده چې د موږ فیملی هیلث هاوس به 8 اتاقۍ او په هغه کې به موږ اډوانس لیول باندې د مور او د ماشوم همدارکه په ټولنه کې که په هغه کې د روټین ایمونایزیشن وي، که د پولیو په رابطه باندې وي، که عامه آګاهي وي، یا کوم آوټ بریک منځته راغلی وي، د هغوی د کنټرول لپاره موږ به هم د دې فیملی هیلث هاوسز نه موږ استفاده کوو. او پټه دې پاتې نه وي چې اوس په دې وخت کې تقریبا موږ 250 یا نوي فیملی هیلث هاوسز جوړو په دا نوي طرز باندې، په نوي میکانیزم باندې، او په هغه کې تقریبا 40 نه 15 په سمت شمال کې تاسیس شوي دي، جوړ شوي دي، او انشاءالله په لنډ وخت کې به کار ته سپارل کېږي. همدارکه دا 250 یا نور فیملی هیلث هاوسز چې دي دا به د افغانستان په 14 ولایتونو کې جوړیږي چې انشاءالله د دې سره به موږ په ابتدایي او پرایمري او بالخصوص مدر اینډ چایلډ مور او ماشوم د ژوند په اړوند باندې به بهترین خدمات وړاندې شي. همدارکه موبایل هیلث اینډ نیوټریشن ټیمونه چې اوس په دې وخت کې موږ لرو تقریبا 290 دانې دي. یو خبره زه واضح کوم، دا موبایل اکټیویټي یا موبایل هیلث سیستم په ټولو هیوادونو کې ټولو خلکو ته معلومات ده. موږ هم په دې باندې کوشش کوو چې دا موبایل اکټیویټي موږ داسې اندازه موډیفای کو چې دا موږ سسټینبل هیلث سیستم یو په فکس سنټر باندې بدل کو. ولې په دې باندې چې دا موبایل اکټیویټي که موږ په افغانستان کې یعنی په یو سیمو کې چې هلته د کلینیک جوړونه یا لرې پرتې سیمې دي یا غرنۍ سیمې دي، هلته ډاکټر او تشکیلات مشکلات دي، که په هغه کې یو 25% 10% فاتح شي، د دې سره موږ په خپل ستراتیژیک پلان کې موافق یو. البته دا نور څومره موبایل هیلث اکټیویټیز چې دي دا به موږ په فکس سنټر باندې بدلو، او فکس سنټر هغه ځایونه دي چې هغه به دوامداره شپه او ورځ د موږ ملتونو ته بیا خدمات وړاندې کوي. سب هیلث سنټرز موږ د وخت په افغانستان کې 1302 تقریبا لرو. بیسیک هیلث سنټرز چې د موږ تقریبا 1010 دانې لرو. کمپریهنسیو هیلث سنټرز چې د 419 لرو. ډیسټریکټ هاسپټلز موږ 93 لرو. محترمو موږ په افغانستان کې نږدې 400 ولسوالۍ لرو، خو ډیره د افسوس خبره دا ده چې په تیرو وختونو کې صرف او صرف فقط په نوي ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د سطح یا ډیسټریکټ لیول هاسپټل جوړیږي. نو تاسو خپل دې ته سوچ کولای شئ چې دغه د هیلث سرویسز په ولایاتو کې یا په اطرافو کې بیا بالخصوص په ډیسټریکټ لیول باندې به څومره زیات متاثر چې د تا نږدې 300 ولسوالۍ هلته خپل د ولسوالۍ د سطح شفاخانه او کلینیک ونه لري، نو دا د 300 ولسوالیو خلک د خدماتو د اخیستلو دپاره به چیرې ځي؟ پروویژنل هاسپټل یا PH لیول باندې په ټول افغانستان کې موږ 28 اسپتالونه لرو، او د زون په سطح یا ریجنل هاسپټلز په افغانستان کې موږ 28 دانې لرو. همدارکه سپیشلایز هاسپټل چې دی
دا په افغانستان کې موږ شپږ دېرش دانې لرو. نور تر دې وخته پورې مجموعاً 4258 شفاخانې او مختلف لیولونه چې دا ما تاسو ذکر کړ دا موږ په افغانستان کې لرو. د بودیجې په اړوند باندې معلومات په 1400 اول مریض کال کې عادي بودیجه موږ ته 3.8 میلیارډ تقریبا موږ ته راکړ شوی و چې په هغه موږ 55 سلنه استعمال کړی ده او د 45% د موږ پاتې شوی ده. پرمختیایي بودیجه چې دا بیخي ډېره زیاته کمه وه خو په هر تقدیر بیا هم 570 میلیونه موږ ته ډیولپمنٹ بجټ یا پراختیایي انکشافي بودیجه راکړ شوې چې په هغه کې 52 سلنه موږ استعمال کړې ده. ټوټل تقریبا 4.2 میلیارډ موږ ته بودیجه راکړ شوې وه په 1400 اول کال کې چې په هغه کې 450 سلنه یا 450% موږ استعمال کړې ده. د عامه روغتیا وزارت مهم فعالیتونه او لاسته راوړنې په هیواد کې له 3890 خصوصي روغتیایي او عام روغتیایي مرکزونو څخه مؤثره څارنه او ارزونه د روغتیایي مقرراتو د تخلف له امله 10 خصوصي روغتونونه 3 تشخیصیه او سراپه شخصي کلینیکونو ته لیکلي توصیې 3 شخصي لابراتوارونو ته لیکلي اختیاریه او د جواز د اسنادو د تایید کولو لپاره یو 133 روغتیایي مرکزونو څخه لیکلي تعهد اخیستل شوی ده. د جواز د نشتون له امله د 1515 روغتیایي مرکزونو د بیلابیلو څانګو بندول په کابل کې د ځینې خصوصي روغتونونو څخه څارنه چې د خلکو د اقتصادي حالت په پام کې نیولو سره د روغتیایي خدماتو نرخ خورا لوړ او غیر عادلانه وو د خدماتو رسولو ټولو برخو کې په زیاته اندازه تخفیف رامنځته کول. په خصوصي سکتور کې یقینا د ولسونو غوښتنه هم ده او میډیا هم په دې باندې بهتره خبره ده چې یقینا د افغانستان ولسونه په اقتصادي لحاظ باندې دومره قوت د خرید نه لري نو یقینا دوی که دلته په افغانستان کې خدمات غواړي باید په وړیا بیه باندې. نو دا موضوع موږ بار بار د خپل خصوصي سکتور سره شریکه کړې هم ده او کوشش مو کړی هم ده او تر ډېره حده پورې به په عملي کړی هم ده. موږ شفاخانې کیټګرایز کړي دي پرایویټ سیکټر موږ کیټګرایز کړو A B C ډیفرنٹ کیټګري موږ جوړې کړې دي په هغه کې 2 شیان موږ کړي دي. اوس د A کیټګري به خپل سیستم به ډیر ایڈوانس جوړ کړی ډیر زیات امکانات او خدمات به هلته موجود دي. نور کېدای شي دغه په مقابل کې یو تعداد فیس دی هغوی لوړ دي یو پروسیجر او یو فیس یو بل داسې یو څه خو B کیټګري به ترغه لیکټي خو C کیټګري به ترغه په خدماتو کې بلګا نور په صحي لیول باندې یا د ډاکټر په لیول باندې په دې کې به موږ د چا سره کوم کمپرومایزیشن نشته چې نه که په A کیټګري کې یو ډاکټر یې نور هغه د جراح ووسی او په C کیټګري کې دی هغه د جراح نه ووسی نه په دې کې کوم کمپرومایزیشن نشته. په 3 کیټګري کې چې په خصوصي سکتور کې د موږ ډاکټر صاحبان او صحي پرسونل دي دغه علمي او تجربي معیار باید یو رقم ته ووسی. البته صرف په سیستم کې دا ټولو ته بهتره معلومه ده چې په یو ځای کې به د AC سیستم موجود وي په بل ځای کې به لیک نور ایڈوانس سیستم موجود وي په یو ځای کې به هلته د خدمت لپاره پرسونل او کسان او استخدام او نرسنګ کیر یا ډے اینډ نایټ کیر به مقصد په ایڈوانس لیول باندې نور هغوی دغه چیز شیانو چارجز به مقصد یا هغه پیسې به ورته یخي نور هغوی سره موږ خپل ټول د کټګري په بنا باندې هر شی ډیزاین کړی دي چې په یو A کټګري کې باید معاینات په څو باندې وشي په B کې په څو باندې وشي په C کې په څو باندې وشي. البته کوشش مو کړی ده چې دا ټول په معیاري لحاظ باندې موجود ووسی. 615 خصوصي روغتیایي مرکزونو ته د فعالیت د جواز صدور په مخ کې موږ داسې مرکزونه هم لرلو چې هیڅ د فعالیت جواز نه و سره بغیر د جواز نه د هیواد په ګوټ ګوټ کې په بلابلو کې بلکې حتی لا تر دې پورې چې په کابل کې هم ډېر داسې مرکزونه چې جواز نه درلود البته د فعالیتونو کارونه کول الحمدلله تقریبا تر اوسه پورې موږ 15 مرکزونو ته خصوصي سکتور کې موږ جوازات ورکړي دي او دا لړۍ لا دوام لري تر هغه پورې چې په افغانستان کې یو کلینیک د غرب سر باندې هم باید جواز ولري او بیا خلکو ولسونو ته خدمات وړاندې کړي. او 6,242 رای پرسونل ته د فعالیت د جواز صدور د معالجوي او وقایوي روغتیایي خدماتو په برخه کې لاسته راوړنې په هیواد کې د روغتیایي مرکزو له لارې لاندې روغتیایي خدماتونو وړاندې شوي دي. سراپه خدمات نږدې 80 میلیونه سراپه خدمات خلکو او ولسونو ته تقریبا وړاندې شوي دي. داخل بستر چې دی نږدې 2 میلیونه موږ انډور پیشنټس چې دوی داخل شوي دي یا د دوی پروسیجر شوي دي یا د میډیکل پوینټ اف ویو باندې د دوی هغه خدمات مخې ته وړل شوي دي. لوی جراحي عملیاتونه تقریبا نږدې 300,000
عملیاتونه په داخل دی افغانستان کې که موږ د پخوا په پرتله باندې موږ وګورو شاید دغه ارقام الحمدلله د موږ ډېر لوړ دي. وجه دا ده چې نن یو اندازه د موږ ولسونه د موږ په خپل ډاکټر باندې باور لري. او دویمه غټه خبره دا ده چې اوس د موږ ډاکټر صاحبان الحمدلله خپل وظیفي او کارو ته ډېر په کلک تعهد باندې خدمات شپه ورځ وړاندې کوي چې د هغې په نتیجه کې موږ په داخل د افغانستان کې اوس ډېر زیات اډوانس پروسیجري او عملیاتونه موږ کولی شو. زیږون یا ډیلیوري که څه وګورو دا څه له پاسه 1 میلیون د نویو ماشومانو زیږون په داخل د افغانستان کې به دا تیر یو کال کې منځته راغلی دی. تقریبا 9,204 روږدي کسانو ته درملنه تقریبا شوې ده. موږ په افغانستان کې تاسو ته ټول ته بهتره معلومه ده چې اډیکټ یا روږدي کسان یا نشهیي هغه باندې بوخت کسان نږدې 15 میلیونه افغان ولس په دا تیرو 20 کالو کې په دې بدبختي باندې ککړ دي. خو د امیرالمؤمنین شیخ صاحب د حکم په اساس باندې او د کابینې د پریکړې په اساس باندې موږ په اول نوبت کې کوشش کړی ده چې د روږدو کسانو لپاره څه رقم ته موږ خدمات وړاندې کړو ځکه چې دا خو د افغانستان خلک دي د دې ټولنې خلک دي. او بیا دومره خبره ده چې دا خپل کورونه لري ماشومان لري بچیان لري د کور سرپرستان دي. نو دا ځوانان او دا خلک دي موږ نه ضایع شي نو دا هغه خالیګاه ده چې بیا په ډېر زیات هغه باندې موږ نشو پوره کولی. نو کوشش مو کړی ده چې روږدو کسانو ته موږ معیاري خدمات وړاندې کړو او د دې مکمل تداوی وکړو. او د تداوی نه وروسته مهمه خبره دا ده چې د دوی فالو اپ ده. د دې لپاره موږ مکمل یو سیستم جوړ کړی ده چې کله چې دوی د موږ نه ولاړ شي یا ډسچارج شي نو د هغې نه وروسته د فالو اپ لپاره موږ کوشش کوو چې د دوی د کورنۍ سره د فامیله سره رابطه وکړو او پوښتنه ځینې وکړو چې دوا په وخت باندې اخلي یا په دوی کې کوم هغه رقم ته بیرته دوباره خپل ماحول ته د دوی تګ د هغه نه ممانعات کوم کارونه چې موږ دوی ته ښودلي وي چې دوی مقصد د ورځې بوختیا په اختیار کې 1 روپۍ 2 روپۍ او د کور د فامیل لپاره یو نفقه په باندې پیدا کړي دې ټولو لپاره یو پوره غټه زمینه سازي ورته شوې ده. او تقریبا 3,90,681 کسانو لپاره د مخدره توکو او د احتیاط د زیانونو په اړه باندې پوهاوی چمتو کول. په دې کې زه د امارت اسلامي د علماء کرامو او د مساجد د ائمه او همدارکان ته د موږ د پوهنتون د استادانو د مکاتب د استادانو د دغو ټولو نه ډېر زیات منندوی یم. یقینا په دې عامه پوهاوي کې تر څو چې مقصد خلک د دې اډیکشن یا د احتیاط په تاوانونو په ضررونو باندې پوه شي او د هغه نه د نجات کومې بهترین لارې دي او څه رقم ته دوی ته عقیده او نظریه ور جوړه شي او دوی ته د خپل کور او د فامیل او د ملک او د ملت محبوبیت د دوی په زړونو کې واچول شي. او تر ټولو غټه خبره ده چې یو چاته بیرته بیا دوباره هغه د ژوند امید ورکول چې دې ته موږ په د میډیکل په ټرمینالوجي کې سایکوتراپي هم ورته وایي. په سایکوتراپي کې د موږ دغو ټولو طبقو د موږ سره ډېره برخه اخیستې ونډه اخیستې ده او الحمدلله د موږ په دې بخش کې ډېر ښه مثبت تغیر راغلی ده. د سرطان ناروغانو ته د روغتیایي خدمات وړاندې کول د او پی ډي لیول باندې یا سراپه خدمات چې ده تقریبا 22,378 د سرطان یا د کینسر مریضانو ته خدمات وړاندې شوي دي. داخل بستر خدمات تقریبا 9,843 کسانو ته چې دوی اډمیټ شوي دي او بیا خدمات ورته وړاندې شوي دي. تشخیصیه خدمات لکه د دوی بایوپسي اخیستل او دغه هیسټوپیتالوجي کول همدارکان ته په اډوانس لیول باندې ځینې پروسیجرې دي او لکه سټي سکین او ام آر آی یا ځینې نور د دې موږ سره په ډایګنوسټیک بخش کې موږ کوشش کړی ده چې د سرطان هغه اول سټیج او دویم سټیج او دریم سټیج په باندې ډایګنوز کو او دغه په مطابق باندې مخکې موږ تداوی پلان موږ ورته ونیسو.